السلام علیکم ملګرو، زیم خان او تاسو ګورئ خان انفو انجن. ملګرو، مونږ په خپلې زندګۍ کې په وړو تکلیفونو خپلې زندګۍ نه تنګ راشو او هار ومنو. په دې دنیا کې داسې خلک هم شته چې ډېر عجیبه طریقې سره ژوند تېروي، خو بیا هم خپلې زندګۍ نه ډېر مطمئنه دي. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو دغه شان درې کسانو سره ملاوم، خو د هغې نه مخکې که تاسو زموږ چینل خان انفو انجن نه سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ. زموږ فیسبوک پیج هم وزټ کړئ، لینک په لاندې ډسکرپشن کې. ملګرو، لومبنۍ کهاني د برټش یو جینۍ د سیاني نیموک ده. سیاني نیموک یو ډیره عجیبه بیماری کې مبتلا ده. د دې بیماری نوم سټرون مین سینډروم دی. په دې بیماری کې انسان د یو سټیچو په شان شي، د ده د باډۍ یعنی سکلیټن د پاسه یو بل سکلیټن راوخیږي، یعنی په دې بیماری کې انسان باډۍ ګټې په شان شي. په پوره یوکې کې دغه شان صرف 45 مریضان دي او په دغه 45 مریضانو کې یو سیاني هم ده. سیاني مرۍ او ملا آلریډي د سټیچو په شان شو، یعنی دا دې له حرکت نشي ورکولی، خپل لاس هم خپل د خېټې نه بره نشي بوتلی. دې جینۍ ته اوس نه ډاکټرانو ووایي چې ته خپل زندګۍ کې یو فیصله وکړه، او هغه دا چې ته خپله باقي زندګي په اوده کېدو تېرول غواړې که په ناسته. هغه ځکه چې لږ وخت پس به دا جینۍ یو سټیچو ته بدله شي او دا به حرکت نشي کولی. ملګرو، د دې بیماری علاج هم نشته. د سیاني فیملی دې دپاره فنډ هم راجمع کړی دی چې د دې بیماری باندې ریسرچ وشي. دا جینۍ اوس هم ژوندۍ ده او په دغې بیماری کې مبتلا ده او ډېره ژر به دا په یو ژوندۍ ګټه کې تبدیله شي. ملګرو، په دویم نمبر باندې موږ څخه ډېره عجیبه بیماری راځي. د دې بیماری نوم لافینګ ډیت دی، یعنی یو سړی دومره وخاندي چې د هغې د لاسه د ده مرګ وشي. د نیو ګیني نامي یو ملک کې وړوکې غونډه کې کلی و. د دې کلي نوم فور و. په 1950 کې په دې کلي کې اوسېدو والا خلکو ته څه ډېره عجیبه بیماری وشوه، او هغه بیماری دا وه چې دوی به اچانک په خندا شو. ملګرو، دوی به خپله خندا اړو کنټرول کولی نه شوه. دوی به د خندا د لاسه ودرېدی هم نه شو، بلکې څه خلک پکې داسې وو چې ډېرې خاندلو په وجه به مړ شو. دې بیماری اورېدو نه پس د ډېرو ملکونو ډاکټران د دې ملک ته د دې علاج دپاره رالل. یو امریکن فزیشن کارنیټ ګویجز د دې بیماری وجه راوباسله، او هغه وجه ډېره عجیبه وه. د ګویجز په مطابق د دې بیماری وجه دا وه چې د دوی په کلي کې به چې کوم خلک مړ شو نو دوی به هغوی وخوړل. ملګرو، دا د دوی رواج و، او دغې عجیبه رواج په وجه دا بیماری دلته په ټولو خلکو کې خوره شوې وه. ملګرو، دې سړي ته د دې بیماری وجه راوباسلو باندې نوبل پرایز هم ملاو شوی و. او اوس ذکر کوو خپل د اخري او ډېرې عجیبه کهاني. دا کهاني د امریکن سټریټ شیاګن کې اوسېدو والا یو کس د سټرینډ لنډګر ده. د دې هلک زړه 17 میاشتې د ده جسم کې نه و، بلکې د ده جسم نه بهر په یو بیگ کې پروت و. 2014 کې چې کله سټرینډ ته 23 کاله شو نو د ده یو بیماري هارټ فیلیر وشو. دې بیمارۍ ته کارډیوموپیتي هم ویلی شي. په دې بیمارۍ کې اچانک یو صحتمند انسان زړه کار پرېږدي، او دغه شان کار دې هلک سره وشو. د دې هلک حالت دومره خراب و چې ډاکټرانو څخه هارټ ټرانسپلانټ نه علاوه بله هېڅ لار نه و، یعنی ده ته به یو زړه لګولی کېږي، خو دې کې لږ وخت و. فیصله دا شوه چې سټرینج ته به یو آرټیفیشل هارټ ورکولی شي. دا کار هله کېږي چې د انسان د زړه دواړه حصې کار پرېږدي. دا سړی یعنی سټرینج هله حیرانه شو چې ده ته کله ډاکټرانو ووایي چې دا زړه به تا سره یو بیگ کي او 24 ګنټې به یې ځان سره ګرځي. خو ملګرو، دا یې ده له ډېر لږ ټایم لپاره ورکړی. ملګرو، د دې طریقه دا چې دې ماشین سره 2 پیپونه کنیکټي او هغه د انسان باډۍ کې اړه په ځای لګېدلې وي. دا ماشین د کمپرسډ ایر په ذریعه وینه پوره باډۍ کې خوروي. ملګرو، دا سړی هله حیرانه شو چې کله یې ده ته ووایي چې دا ماشین به چارج کېږي هم څنګه چې موږ موبایل وغیره چارج کوو، او د چارج کېدو نه پس د دې بیټرۍ 3 ګنټو پورې کار کولی شي. خو چې کله به دې ماشین کې بیټرۍ ختمه شوه او ده به دوباره چارج کوله نو دا به د سټرینج دپاره مرګ سره لبې کولو. ملګرو، دې سړي ځان سره دا بیگ 17 میاشتې ګرځولی او کوم که چې د ده اړه پروت و. د دې بیگ وزن 17 پاونډ و. ملګرو، 17 میاشتې پس د دې سړي هارټ ټرانسپلانټ وشو او اوس دې ښه مزیداره زندګي تېروي. ملګرو، که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو دا لایک کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ، خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.